زه د آرمي په ویان باندې بې عزته هم کړلمه او راتېلې دا تر تا ښه افغان ده. What is this؟ دا یې راځي په احمدشاه بابا غږېږي، دا یې راځي په ملا هیبت شیخ هیبت الله غږېږي، دا یې نو یو سړی څنګه کولی شي چې د ګفټونو د زمري په خاطر باندې افغان شي؟ نو تاسو فکر وکئ چې هغه ډېر په اسانۍ سره کولی شي افغان شي، صرف د ټیک ټاک د قمقلانو لپاره. او خدای مو غرق که، و تباه شئ، او هی هی هی. ولې داسې کوئ؟ ولې پوهېږئ نه؟ تر کله به زه درته ژوندی یمه؟ ښه نو راسئ اوس درته یو افغان ښیمه، ډېر ماشاءالله فریډم افغان، فریډم. دا د یو، دا د بل افغان ده و افغان ده و افغان ده. تاسو ګفټونه مه ورته ولئ، دا یې د بیا افغان څه دوی دی 10 روپو ټوله ورځ ویده سه. څومره اسانه کار ده، ټوله ورځ خوبونه کوه، د شپې راجیګ سه، بس پکول په سر که، داسې وکړه داسې وکړه، بس دومره وایه چې زه افغان یم. بس ذاتي افغانانو ته پرېږده، درز او غپه بس به $300 جمع کړي. ولې ولې؟ او غرق سئ، و غرق سئ، و تباه سئ. افغان آرمی، افغان آرمی، یس، افغان آرمی، یس. ای ظالمانو، ای ظالمانو، تر څو به زه درته ژوندی یمه؟ ولې؟ ولې؟ وی خدایم بیخ شین که. څه یو افغان ده، ودرېږه زه دا ښېګڼې ولګوم، کېدای شي که دغه ته افغان وایي. What is this؟ What is heading؟ افغان وینې؟ ای شودګانو، هر سړی پکول په سر کې، ښه ښه، هر سړی پکول په سر کې افغان سو. قرآن مو شرموه. د غټ وریجو والا دی چې در باندې تېر که افغان افغان. اوس سړی ټوله ورځ ځان وشکوي که د ورځې $100 وګټي، 50 نسي ګټلی. ټوله ورځ ویده سه، ماښام راجیګ سه، درز او غپه، افغان یم افغان یم. ای خدایم بیخ شین که. څه نادره خلک یاستئ، څه نادره خلک یاستئ. د عیسی سړی راولي پکول ور په سر کې افغان سي. وایي زه پاکستانی نه یم، زه شناختي کارت نه لرم، پاسپورت نه لرم. افغاني اصطلاحات زده کړئ، بس راشئ، بس ټوله نه سټنډر افغانان تاسو یاستئ. ودرېږه زه د هغه راجي کوم لایف د سره شیر کوي د قرآن. شرمېږئ، تندر مو وهه، ملا ماته سه، خپل کار کوئ، خپل بزنس کوئ، خپل تجارت کوئ، یو 5 روپۍ کور ته ولېږئ، ځان ته یې ولېږئ، انجوای وکئ، پوه شولې، یو چېرته یو پل جوړ کئ، یو کتاب واخلئ، یو قلم واخلئ. ګفټینګ مفټینګ مه کوئ خلکو ته. و د خدای بندګانو، دلته شیربروت دا درته ناسته، موږ درته افغانان نه ښکارو، او هغه سوټمار درته راسي چې تر اوسه پورې د بابړې د شهیدانو انتقام نه ده اخیستی. الله، هی 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 هی. ودرېږه زه دا سافت کړمه. دا څه کوي ده؟ راوړئ بچیانو ثبوتونه، راوړئ راوړئ راوړئ. افغان آرمي، افغان آرمي. What is خریدن؟ What is خریدن؟ ای بیخم شین سه،
مونږ په دا غټ سر درته افغانان نه ښکاري. هغه راشي ته کله داسې کیسه سولې والکه ته راسه شیشه د سره وټکوئ خدایم بیخ او بنیاد وباسه. زه تاسو باندې والله هغه دا ستا موبایل کې مې څه ټیک ټاک وایي. السلام علیکم جنرال صاحب. وعلیکم ستړی مه شې والکه ما ته خو ښکارې نه لکه پیری داسې راغللې جوړې. په خیر یې ساعت دې تېر دی خوشحاله شې. ودې پېژندمه څه غټ ارامیان یې راسئ ټوله ورځ ویده ویده د شپې لایف راسئ بس زه افغان یم ایسته وروره $100-200 ووهئ. یاره جنرال صاحب بس افغانان څه دا تاسو کم ګیمونه کوئ یاره موږ خو غرق او پرق کړلو یار. بس خالي لار او بار کوي بس خلاص اتې وروره موږ نه جیبونه ووهئ لاړ سئ. ایمل ولی دې دغسې وکړه سپندیار دې دغسې وکړه جانه چکزي دې دغسې وکړه بل اچکزی دې بل دغسې وکړه. دا تاسو کم کوډونه موږ ته راکوئ یاره. تاسو د لاسه موږ غرق او پارک یو. نه جنرال صاحب دا وایسه د فطرت ظلم دی او څه ستاسو سادهوالی دی نو څه وکړو جنرال صاحب نور خو یاره موږ خو دومره سادهګان یو چې دا 50 کاله موږ ډزوئ نو دا موږ دومره سادهګان یو. راځه بره راسه. نه سادهګان خو نه خو اصل کې دا کسان در باندې ډېر تیرا وړېدلي دي. دا کار خو یاره قسم په خدای اوس دغه د 400 د غلمار عکسونه دي ته باور په خدای وکړه آرمي د پولیسو په وردۍ کې بیرغ ښکلوي او دلته راشي موږ له کړپ راکړي بس ایسته وروره پیسې رانه ووهي. دا چل ته مو که حرامي که نه به دا کوه نه جنرال صاحب ایسته به پیسې ووهي. ما خو ته پیژنې ما خو جنرال صاحب 2014 تر د دې وخته پورې مونږ دا چغې وباسو چې دا خلک تاسې لوټي دا منظور پښتون مو لوټي دا خلک هم لوټي نو تاسې ورباندې یقین کوئ. راځه والکه څو وارې جنرال صاحب مونږ خو چې روغه خبر افغانانو ته کوو هغه مونږ ته کنځا کوي چې روغه خبره کوو. مونږ والله قسم په خدای چې مونږ خو په دغه غرق کړلو یاره مونږ کله غرق کړی جنرال صاحب. اوس یاره تاسې خپله راځئ د چړې لاندې سملی یو وروره تاسې خپله د چړې لاندې سملی. یعنې مونږ خمقل یو قمقلان نه یې سادهګان یو جنرال صاحب. ساده خو بیخي کنځل ده یاره دا ته څه عجیبه خبرې کوې. خو ساده نه یو مونږ صادقان یو. ګوره دا سړی راغی دا اوس ما ټول فایل راوویسته پاکستان جنرال صاحب ګوره زه درته یو خبره کوم. که یو سړی پاکستانی وي که نه پښتون وي پنجابی وي زما ورور ده عمران خان ما ته ګران ده هغه کله هم نه دی چې زه افغان یم. مریم نواز لکه هیڅ کله هم نه دی چې زه افغان یم. اوس دوی ته دغه سال ده ما کله هم نه دی چې زه پاکستانی یم. خو قسم په خدای په پاکستانیانو داسې ګران یم ما ته خو پته ولګېده په والله لکه عمران خان چې پې ګران ده دغسې زه پې ګران یم. نه جنرال صاحب زمون خو د زړه سر یې وروره زمون خو د زړه سر نر خو جنرال صاحب اوس په 2 غنټو کې 1.5 لاک کوین ورته دی افغانانو وشتلو او کدی افغانان ته لکه دا پیسې خپل وطن ته ولېږي 1.5 ور باندې 1.5 لاک کوینونه کوین 100 روپۍ کېږي. یاره جنرال صاحب چې خدای مې نه خطا کوي دغه د 500 پونډونه ډېرې دي. مړه 500 پاونډه خو به زه اوس درته ولېږم خدای دې بیخ شین که نو دا د نه سړي زامن دغه 500 کوینډو ته ناست دي. یا جنرال صاحب ته زورور نه یې اوس خو ما او تا خبرې کوو خو نه په تا خوله بهیږي نه په ما خوله بهیږي. تم کرارې ناست زم کرارې ناست تم چیشین چکې زم چکم او خلک دي چې وروره داسې کار دی اسان کار دی بس افغانانو ته وایه زه افغان یم او بس افغانان خو بس درپسې دي.
خپل خلک به چې دا کنځا ورور نه پیغام چې تا په هغه کې څه مشکل ده دا د عبدالله معراجي که تا جګوم دغه شی کېږي نیټ د کمزوری ده وروره چېرته د خیرات وای نه رښتیا ما هم د خیرات وای پای خو به دې نه وي راخیستی جنرال صاحب بیخ بسه که السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صاحب څنګه یې؟ ښه دی. زه ښه یم ته ښه یې زه هم ښه یم. سلامت سي. چېرته ورک یاره ورکېدو؟ جي موږ نه سرمن وویستله دا څه حال ده سړي خو مې ثبوتونه راوویسته ورس کمنټ کې دا نور عکسونه مو ورکړم دا څه حال ده ده بس دغسې حال دی نو سړی څه وکړي ورسره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا څوک ده جنرال صاحب کې جوړې خیرت دی قراری د خیری د بخدا یو نه دینی مسلې کو په دې ټیک ټاک کې دینی مسلې کې څنګه امر د جنرال صاحب خلاف کې جوړې تفکر په سار کې ټوله شپه والله خوبونه چې- رضا او مازدیګر کې راسې ورته زه افغان یم بسیس ته وروره خلکو نه جګونه ووهه جنرال صاحب بل ورځ خو د پاکستان کوم یو بندې مو خدا څو کار لګي چې افغانان یې موږ ته خدا کار څوک نه کوي. افغانان خو نه، خپل افغان خلکو نه ته کنه. خدمت نه کوي کنه افغانان خو پردو ته ګوره منظر پښتين ورته ویلې چې وروره زه بدلته کې یو پوس جوړوم دا به لایو د کوم سره هغه به شیر کوم کې شیشه څومره ورته روپۍ کوي ورته ولا ولې لګي اوس چیرته دی منظور په کومه سوړه ننوتی دی نه پوهېږم فدا وروره ته ووځه بیا راسه نه بیا پوهېږم راسه وروره. منظور باندې. ښه زه سپین چرګه تا نه پوښتنه کوم تا نه ډرایور راولېږه جنرال صاحب. د ما ولاکه نیټ کار کوي ته د موریټور غم کې دغه کېږي خپله تېو نه وځمه هېڅ شی ماته نه ښکاري چې هلته لاړ سم بیا ته ښکارې راته چې راغلی دغسې نه ښکاري سپین چرګه خبې همداسې پرېږده. السلام علیکم. وعلیکم السلام سپین چرګه خاندي توتی خو نشم درته ویلی نه خو سپین چرګ جنرال صاحب دا زما د دا عکس اوس- خو لکته زما د عکس خو لک صفت وکړه کنه دا خو ګوره څه قسم د ولاکه ماته ښکاري چمچمار ماته خو په شان یوازې پوزه مې ده دا پوزه د ښکاري نور خو د شی دا نه پوز ټول کمال خو په دې پوزه کې دی جنرال صاحب ستا پوزه خدای بیخ په دا پوزه ورک کړه نو اوس تا تاسو د افغان سړي یې؟ عکسونه که ښکاره کې ښه وایي. عکسونه واچوه ولا جنرال دلته صاحب چې دا خلک وای درته بندوي انتظار یې. کوي نه بندوي دلته ښکاره کا خپل سکرین کې بیا خلک سکرین شاټ اخلي. وګورو لایو د سره شیر دا د ټویټر کې مې ورکړ چیرته نشر کړم ما ته دلته کړه عکس راوړل نشته. به به فایل کې پورته کوم. و د سیم صحیح ده. مال ته ټویټر کې نشر کړي دي مرستیاله هغه جنې درواخله تاسو. مرستیاله وګورو شیر سره دا لاک لایو د خاصه. سره شیر کوي. دا یې ته ماته یو هغه راولېږه مرستیال صاحب یو اشتکار راولېږه واتساپ کې که نسته لمبر مې درسره دا څه رقم خدای راته وشرموی دا افغان په کوز افغانستان نه غږېږي په بره غږېږي هغه سپین چرګه وای بد یې درنه توی کړل داسې شریفانه بریدونه یې وای در باندې کړي دي دا څه چل دی یاره میسج راته وکړه جنرال صاحب. چرګه ای هر یو خو نو جنرال صاحب دا اوسه. ستا لنګوټۍ نه ټینګېږي په مخه کته کېږي څه درځم کار لکه دې خراب دی مرستیاله دا جنرال ته صاحب یې په خدای که ته یاره. اوسه ما یې تا لمبر صف کړی جنرال صاحب میسج دې راته کړه. وای ستا خدای سټ مات که ما ولاکه دې تا میسج کتلی کړی مې دا درته پېژندلی مې نه ښه لومړی وایي میسج کې راته ویلي ول. بیا مې ولاله یاده وتله جنرال صاحب یو تپوس ته نه کومه که اجازه وي هسې زه دې په خیال کې راځم ما زه دې وپېژندم نه ولاک مې زمون پېژندلی جنرال صاحب ډېر بې وفا سړی ځکه خو حال مه وایه که ګوره چېرته مونږ سره خو دې مونږ سره خو دې ګوره ډېره زړه یارانه وه که نه جنرال صاحب
مونږ خو د سټریم یارډ او فیسبوک ملګري یو وروره ودې پیژندله نه ولاکه مې پیژندلی چې عکس دې راونه ښیه جنرال صاحب بیا خو ډېر یاره بې وفا سړی یې که نه یار دا لایف درته شیر کوي شیشه وټکوي مړه بس ایسته مخ خلاص که په کول په سر کې وایي زه افغان یم او پاکستان ظالم ده او دا ده او هغه ده بس ایسته به خلک ګفټونه درته شروع کړي ظالمه چې په لاوله نیوکې په تا وکړم نو عکسونه مې ټویټر کې مې عکسونه شیر کړي دي ملګرو ټول یې همغه جنه کاپي کوي او داسې سم له خیره د افغان آرمي برابر کوي والله بس ښه یو ګزاره کوو نه چې لاوله نیوکه په تا وکړم جنرال صاحب څه د خیال دی او پیسې به نیمه و پیسې به نیمه و بس صحیح ده بس ایسته کمره خلاصه که ووایي چې زه افغان یم ځه بسم الله په کول نشته د جنرال صاحب کول نشته او لنګوټۍ یې موالي ده که نه ګوره لنګوټه لنګوټۍ وهلې ده ګوره لنګوټې شامله د غوږ نه دو خواته پرېښودل کېږي که دا دومره د شوده بچی ده ده دلته پرېښی دلته دا لومړی شامله ده چې د پښتنو زه وینم دلته شامله دلته یې ښه جنرال صاحب د ما دغسې پرېږدي دي که نه داسې دیجې کې د شامله پرېښي د هغه عکس یې وګورئ مایک نه اخلي کینه کنزلماره زه دې تا مایک واخلم ته خدای بیخ شین که چې ته روزانه ما پسې تبلیغات کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب محترم جوړ تکړه سیاتونو د خدي وروره جنرال صاحب محترم وروره دغه کس چې دلته ناست دی اوس موږ تاسو خو افغانان یو ټول حق لرو چې په افغانستان باسو کړو کنځلې کوي جنرال صاحب استغفر الله ګوره شیخ خدای قرآن ته وګوره وروره تا نه خیم فهیمه دا لاندې خالد ښه صحیح ده هغه بلاک کړه چې کنځل کوي دا د خالد خاورې په نامه د ټوله کورنۍ د پاکستان په فوج کې ده او په آی اس آی کې ده او غونډه ورځ والله بالله په سمت الله غونډه ورځ افغانانو یو خبره خالي په لمو یو خبره خالي نه غونډه ورځ کنځلې کا افغانانو ته توهین کا تحقیر کا احمد شاه بابا میرویس خان نیکو دا ټول ته والله بالله چې توهین ورته کا احمد شاه بابا ته غلی دا کور ته تا ته وایو فهیمه خبره واوره لکه څومره مې چې دا موبیل احترام ولره جنرال صاحب ته هغه ته ما پیغام ولا سوګل خپل بند کړه صبر وکړه لږ صبر ته مایک بند کړه چې هغه شنو صبر وکړه فهیمه ما دلته دای کې نه ولې د خو تاسو هم دغه افغان وایې که نه خو هغه کنځل نه دي کړي احمد شاه ته غل نه دی ویلی صبر وکړه احمد شاه خو پیغمبر نه ده و صبر خو وکړه که نه دا څه شی ده دا دی دوه دا یې خو وایي چې زه د لغمان یم ودرېږه ښه لږ خو دا نږدې کړه چې عکسونه ورنه واخلو صحیح شو اوس ودرېږه اوس نور یې درته واخلم نور یې درته ټویټر کې مې هم شیر کړي دي د ده د خپلې فیسبوک آی ډي نه دي ښه تاریخ هر څه پې لیکل سوي افغان آرمي واټ از ډس بری دا خو اف سی والا دی ودرېږه ته اف سی والا د خدای دې بیخي بو هسې خلک راوړي په موږ سپروي وایي دا افغان ده او موږ چې سوچه پښتو وایو موږ ته پنجابیان وایي پروردګار دې غرق او تباه کړه جنرال صاحب او بالکل چرڅوک دا خبره کوي جک و چې تا ته څوک پنجابی خو دغه لاندې دا لاندې پنجابی دی دا لاندې چې دا مې صرف یوه خبره دا لاندې چې دی تواب صاحب بین افغان یو دقه جنرال صاحب هیله کوم ګوره جنرال صاحب دغه کس صحیح نه دی وروره والله بالله دا کس صحیح نه ده صحیح ده نه فهم افغان صاحب تاسو اوس هم وروسته د دومره شواهد به هم په باور کې چې دا سړی چې دی نه هغه زه نه وخم تواب صاحب هغې کې زه جنرال صاحب مخالفت نه کوم خالد خاوري عبدالله وروره زه چیلنج ورکوم ګیر او برې ته مرتخره یم لایفونه م پرېږدم هر څه پرېږدم او کټر پنجاپی یم صرف دا د ماته څوک جعلي ثابت کړي چیلنج کنې د ده په سر زه ولې توهین سولمه
ما د دغه خپل افغان د دغه سنبۍ چې څومره دفاع کړې ده عبدالله وروره اول تانه دې راتېلي چې مه کوه غوسه راتلله چې تاسې ټول ډېر باور هستئ ما درته غوسه راتله آفرین بالکل اول تا راته ویلي بیا دغه عزیز رحمان شیخ دا مې خفه کړی بیا مې فدا خفه کړی بیا مې په لایفو کې مې ورته ویلي دي مخامخ چې مه کوئ حاجي شاهین مې خفه کړی د ما د زړه سر پوه سولې دا ټول ما د دې لوچک په سر باندې خفه کړل چې مه کوئ دا زمونږ افغان ده اما زه د آرمي په ویان باندې بې عزته هم کړلم او راتېلې دا تر تا ښه افغان ده What is this? دا یې راځي په احمدشاه بابا غږیږي دا یې راځي په ملا هیبت شیخ هیبت الله غږیږي دا یې راځي زما په نظام This is pure Paki. السلام علیکم جنرال صاحب محترمه وال ستړی مه شي جوړ زه یو خبره زه یو خبر زه لاړلم درته ودرېږه لږ صاحب ودرېږه خبرې ته خو غواږ صاحب د لا وروره لږ خبرې ته غواږ شه با خبرې کوي له سنبۍ سره کښېنې هغه هم وروره دا سړی چې ده د برمل موږ سره عهد کړی ژمنه یې کړې ده او انشاءالله تعالی دا به زموږ داسې یو څوک شي چې مه کوئ خیر د وروسته کلمه خو باید ووایي جنرال صاحب واده درکوم دا نور خلک هم نشي پیدا کولی ته خو مې پیدا کولی شې جنرال صاحب کوم کلمه خو باید پیدا کولی شې ته ذمہوار یم ګوره هغه ویلې اول یې ویلې عبدالله وروره موږ به لږ زغم وکړو ګوره دغه امریکایان چې دي دا یو مسلمانان نه دي هلته دوی ټولو سره مرکې کوي ناسته او پاسته ورسره کوي هر څه ورسره کوي څه یې ونه کړل که نه دغه سړي سره به بیا جنرال صاحب هغه پیدا شي کافر دي دا مسلمان کافر شوی څو خبرې به وکړو دا هم پیدا شي کافر ده لیک به په دا موضوع کې فهیم جان تاسو د کومک مکه وایي چې دا موضوع څومره لا پټه سو په دې باس کې تاسو لا کومک سره وکړي چې پټه کې یو تنها برمل راپورته کې دا وس مسلمان د کنه الحمدلله ځان ته مسلمان وایم او دغه جنرال صاحب تر مخ ز پښتو باندې خبرې کوم او که چېرته ته خطر امن سو تر هر چا دی ډېر د خبره ماته ډېر تاسو اړ یو نه مهمه ښکاري چې دی به ما راونیسي او دی ما پیدا کولی یم تاسو مې یو نشي پیدا کولی ډېره مننه جنرال صاحب دغه مجلس ما ځینې ثبوتونه وغوښتل تا هغه ته وویلې یو ورځ د تا بحث ما واورېده تا وویلې چې ته پاکستانی غیر زه نه یم تا باندې ټولو درغر وهل دا شواهد ما پیدا کړل دا خو حسب ته معلومه ده دغه سړی ماته د افغانستان په وړاندې ولاړ و او د پاکستان دفاع یې راڅخه کوله له نن څخه یو نیم کال مخکې حسب په هغه مجلس کې ناست و یو جلکې په ټیک ټاک کې راغلی و دا خو حسب ته معلوم ده د سړی پاکستانی ده خو یوازې د تا په سپکولو په خاطر باندې دلته راوستی و یوازې په تا باندې اتفاقیت ورکولو لپاره دلته راوستی و که دی خپله هم د ده نه ده په کار په واقعیت کې یوازې د خپل افغان د سپکولو لپاره راوستی و خو زه راځم دغه وروستۍ خبر ته تاسو جنرال صاحب کې حضور درلود بیرته ولاړئ یو خو اصلا دغه مجلس کې دوه جانبین وو یو خلص افغانان و د افغانستان اوسنی وضعیت یې داسې ګاڼه چې باید پردی لاسوهن پکې نه وي د پردی فرمایشات پکې نه وي بله ډله کاملا پردی وه پردی فرمایشات یې لرل او د افغانستان د اوسني حالت لپاره هیڅ کوم د ګټې نه پلان درلود او نه کومه طرح درلوده او نه په تاریخ کې هم دوی د هیواد په کومه ګټ په کوم شیخه بولم جنرال صاحب اول لای لایف کټ کی لای باندې ته مډیټوري او نه پیغام ته مډیټوري او نو ولې دراجي کدا سړی زه صحیح دی جنرال صاحب خپل لایف کې راجګاوه زه تا په لایف کې ورسره خبرې هم کوی سمه ما د ما په لایف کې به تر هغو پورې نه جګوې تر څو یې توبه نه یې ویستلې او کلمه یې نه یې ویلې نو ولې د راجګ که دا سړی زه صحیح دی جنرال صاحب خپل لایف کې راجګاوه زه تا په لایف کې ورسره خبرې هم کوی سمه ما د ما په لایف کې به تر هغو پورې نه جګوې تر څو یې توبه نه یې ویستلې او کلمه یې نه یې ویلې کلمه دې په صدق باندې ووایي په سار سترګو زما ورور ده احترام هم ورته لرم تنده یم ښکلوم او بغیر له هغه نه ځینې سرې کرښې دي که نه
نو هغه باید چې موږ مراعات کړو. اوکې ما د دې په خاطر بیرته کاته نه که چې به احترامي یې ونه سي او عبدالله مې پرې نه ښوده چې لاړ سي. نو تا نه مې هیله ده په خپل لایف کې چې هر رقم کاس راجګی هېڅ مشکل نسته. ښه دې وکړه هغه کته کړی ده څه نومېږي فدا چې هر چا پورته کړی هر چا کته کړی د هغه کې زه کار نه لرم. خو د حمزه او د ده ماته هېڅ فرق نسته. او دا پیدایشي افغان ده دا نشنلیستي و دغه هغه سیستم ته چې کې نو هغوی د نشنلیستۍ خبره کوي. نه جنرال صاحب دا په یو لحاظ غوره دی بهتره دی ځکه دوی خپل صف ټاکلی دی ښکاره کړی دی صف ته ټاکلی ده ښکاره او چې نه دي منم او زه په دې باوري یم چې انشاءالله که مونږ عدل وکړو مونږ انصاف وکړو مونږ یوه نمونه د نظام جوړ کړو په عدل او انصاف ولاړ نه تنها برمال ډېر خلک به اسلام قبول کړي. او که مونږ دغسې زشت د ده په وړاندې ځو دا چې هر لایف ته جګ سي خلک ورته وایي ته ملحدې ته ملحدې ته کافرې هغه بار وایي زه مسلمان یم کلمه وایي. نو دغه خلکو چې دغه جي ته دی درولی جنرال صاحب سر وینځلې نه دي په کار د خلکو نه وینځلې نه دي په کار توهین خو دغه لفظ کارول خو ورته نه ده په کار که نه مې راپورته کوئ آفرین مې راپورته کوئ چې پورته م که بیا توهین نه ده ورته په کار. بس هیڅ ضرور نه ده چې راپورته م کړ بیا ورته د انسان په سترګه وګورئ بیا ورته وخت ورکړئ خو اول یې مه راپورته کوه اول یې مه پورته کوه چې پورته م که بیا ما لایف چې اوسېږي راشي یو نیم کامنټ وکړي زه ورته حتی هغه د کامنټ جواب هم نه ورکوم ځکه چې نه غواړم ورسره انټراکټ وکړم نه غواړم چې ورسره په تقابل کې راشم بس خپل ژوند دې کوي ژوندی دي نو یو سړی راجګېږي هغه زما د افغان جنرال صاحب ما درپورته کړه نو فیصل وګوره دلته راپورته یې که هغه انګلیسي نوم لیکلی او هغه پوره انګریز د انګریز بچی د له انګریز خو یې څه کوي پلار یم انګریز فیصل سدرا مدرا یې نه پېژنم زه دلته وګورم پروفایل یې پېژنم بخښنه غواړم ډېره زیاته بخښنه غواړم وروره ډېر ښه کار دی زما هدف هم دا نه و چې خدای ناخواسته هدف دا دی وروره دا شیخ عبدالرحمن ورور چې دی د په لایف کې زه ورسره وم او تقریبا ډېرې خبرې مو وکړې عبدالرحمن ورور بل ته ګواهي هم ورکوي یعنې زما ډېر زیات توهین وکړو خو ما ګوره عبدالرحمن ورور ځواب نه دی ورکړی فکر ده و په دې خاطر باندې چیرې لکه دی او د ده دا خبره ونسي بهتره ده نه عبدالرحمن ورور زما هدف بل څه شی دی فیصل شهاب همدا ده زما هدف بل څه شی دی لکه څنګه جنرال صاحب ویلي چې ځینې کسان نازي هغوی ورته کنځلې کا توهین او تحقیر ورته کړ ما ورته ګوره په دې خاطر ونه کړ ما ته ډېرو ملګرو زنګ ووه ویلې سم کار ده وکړو ویلې آفرین او په تا باندې دا نه ده جنرال صاحب نو هدف دا دی چې سم کار یې وکړه ان ډېرو ملګرو ما ته ویلي چې دا ښه دی تا ځواب ورنه کړ کنده ډېر توهین زما وکړه جنرال صاحب برمل د شیخ په لایف پرون ډېر تاسو شیخ یو بېګیره سړی جنرال صاحب د ښځې پورې ما ته توهین وکړ ما ورته څه نه دي ویلي خیر ده هېڅ مشکل جنرال صاحب ستا ښځه ستا خور فهیمه ستا مور ستا بچیان ستا کورنۍ دا ټول سپېڅلي دي او د احترام وړ دي زموږ خویندې دي همدغسې زما تا خویندې دي او بعده ورځ کې به ته ما نه دفاع کوې زه به تا نه فهیمه ته سپېڅلی نه یي کورنۍ دې سپېڅلې شین غویی ده جنرال صاحب بخښنه غواړم ډېره دا ځینې دغه هغه فدا ورور څوک کته کوي دا راپورته سي بېرته کاته سي یاره ما راپورته کړ خپله ځي بېرته جنرال صاحب ما راپورته کړ انټرنېټ یې کمزوری ده هغه موډریټور دی خپله ښه نه موډریټور دا خو هغه ده پورته کې فیصل شهاب ستړی مه شې السلام علیکم جنرال صاحب دا سوچه د انګریز بچی ده ستړی مه شې ښه یې جوړ یې نه جنرال صاحب ژوندی اوسې خپله څنګه د موبین ودرېږه چې شی ویډیو ما سره شته چې د پاکستان حکومت ترې کړې ده ښځه صحیح ده هغه ځان سره وساته ګوره چې ناشره نه کړي غرق او پرق به هم کړي غرق او پرق هم کړي
ارمان دې پوره سو نور کمنټونه مه کوه دا یو لیکي چې د ده یو ویډیو د ما سره نشر یې نه کې ګوره مه کوه ظالم تا خو تواب ته ښه عزیزانو نو دغه خبرې دي نو دغه د موږ پاکستانیان یو سنبۍ دغه د افغان ده بیا نن یې غوښتل چې ما سره جنرال صاحب په اسلام کې ټوله دنیا زمونږ ده الحمدلله اسلام کې مرض نشته دی فیصل شهاب وروره ستړی مه څه دې ویلي اسلام کې مرض نشته نه وروره صحت ښه مولانا فضل الرحمن مولوی فضل الرحمن به څنګه ده هغه خو مولوی سو دی که نه ای رامیانو دریز هغه ستا یار دی جنرال صاحب زما یار خو ده ای هغه پلویانی چې تواب صاحب عبدالرحمن ورورا چې د 2 لکو علماو رئیس دی 6 لکه ښه 6 لکه دي او ماشاءالله جزاکم الله خیر رامیانو ورور مسلمان اسلام کې سرحد نه ضرورت مولا صاحب ما خو پرېږده یا رامیانو جنرال صاحب هغه چې د خوارجو په باره کې کوم بحث راواخیسته د یو هغه وکړه ما له پلانکي کتاب نه دغه مسله راخیستې ده بېلته ورنه معلومات بحث مې خوښ نس هو که نه ما ته خپله پرموشن ورته وسو ښه ټایټ ورته وسو دوی نه مې هیله دا ده چې دغه ژوندي بحثونو کې د موږ تجربه ده تاسو کوشش وکئ موضوع چې ټاکئ هغه موضوع باندې مستقیم ځئ بیا د دا نور پسې راجیک کابل یې بېرته راجیک سو دا بل د 400 سوټ مارکران ناست دوی افغانان یې سره واچول په افغانستان کې په تعلیم خبرې کوې زه 2 خبرې درته کوم ته چې په جهاد اعتراض کوې په مجاهد اعتراض وکړه په جهاد یې مه نو یو سړی منځ کوي منځ فرض ده خو بیا اوداسه یې کوي ته په دې سړي اعتراض کوې که په مانځه اعتراض کوې نفر آفرین نو تاسو خو بیا عدم تشدد بیا ته د عدم تشدد والا یې همدا خبره به دې راټینګه کړې وه پاچا خان عدم تشدد کې څه یې وکړ تر اخره پورې څه وکړل نن لمسی د دغسې بحثونه خو ښه دي چې د افغانانو ته چې دی لکه هغه عالم او نه عالم او خپل او پردی معلوم شي زما په نظر دا خلک زیاتره چې خو دا بحث صحیح نه و که نه دا بحث صحیح نه و ګوره مونږ چې د لار او بر خبره کوو نو د لار او بر په دواړو مشکلاتو باندې باید وغږېږو اوس زما ګوره ده ویل د پاکستان په خلاف جګړه وای دا بغاوت ده افغانستان خلاف جګړه دا ګوره دلته بې انصافي باید تو نسي خطرناک خبره وه بالکل صحیح ده د پاکستان خلاف د بلوچانو جګړې ته بغاوت وای د ټي ټي پي جګړې ته بغاوت وای په افغانستان کې هر رقم او حال دا چې دومره ظلم او زیاتی او بې انصافي چې د پاکستان فوج کړې ده جنرال صاحب په افغانستان کې یو حکومت هم نه ده کړې خپل ولس امریکانو نه ده کړې تر اوسه امریکانو کوم طالب کړی نه ده 80,000 بې ګناه خلک یې وژلي 80,000 د CIA په مرکز باندې طالبانو بریدونه وکړل 14 مجاهدین پکې شهیدان سو په ټوله DNR سیسې خلاصه کړه شهیدان یې سپین ږیرو ته وسپارل وای دا ویسي تاسو یې عبدالله ما ویل نه تنها دی دا کار کوي البته دی علما هم دغه کار کوي چې دې طرف ته یو څه غواړي هغې طرف ته بل څه غواړي او هغه نه عبدالله وروره زه هر پاکستانی ته زه عمران خان ته تر ټولو زیات احترام لرم ما پاکستانی ده که یو څوک ووایي چې زه پاکستانی یم مونږ خو نه ورته وایي چې ته غول خورې ته پاکستانی یې ګوره یو چا شناختي کارت واخیسته پاسپورت یې واخیسته هلته یې پراپرټي وه هر شی د پاکستان په نامه و دی په ملت پاکستانی ده په قام افغان ده اگر که اوس دوی ځان ته افغان هم نه وایي نو ته راجګېږې هلته څومره ډېر مشکلات دي ګوره ټي ټي پي ده بلوچ ملت عمران خان په بندیخانه کې ده روزانه ګراني ده برق نسته سل مشکلات دي ته هغه خاوره پرېږدې راځې په بر وطن غږېږې بر وطن کې امنیت ده سوله ده
خپلواکي ده، حریت ده، کار ده، زندگی ده، خلک لګیا دي، یو ژوند روان ده. ته په بهر افغانستان غږېږې، بیا د لونګۍ په سر کړی د شمله دې دلته پرېښې ده داسې. ته افغان سلیمات شمله دې غوږ شاته پرېښې، زه افغان یو نه یم. خبره ده چې دا شخص تاسو مشهور کړ او مبارک دي تاسو ته، تاسو ټول مشهور کړ دا شخص. ما نه ده کړی، ما نه ده کړی. هغوی په دې باور لري، مونږ مه حسابوه هغه داسې ده توجه نه چې دا ما نن چې کوم پروموشن ورته وسو، نن چې کوم پروموشن ورته وسو ښه کار وسو، خو د آینده دپاره فکر کوئ. جنرال صاحب ګورې دا شیخ ورور چې دی که نه، فدا صاحب دوی خو ډېر راځي که نه، تواب صاحب که نه، بې ادبي هم ډېره زیاته نن وکړله په خبرو کې دي. نور باندې به یې دغه کوو، خو هلته به یې خپله به یې بې وایي ادبي کولی. رادانګې هلته الفاظ یې وګوره، رادانګې. جنرال صاحب ګورې که دا تواب صاحب له هغه نه مخکې له هغه دا بحث داسې و عبدالله وروره چې دغه د 400 غلمار نه ده، دا نه پوهېږي 400 غلمار وکړله. حسام صاحب ته دومره بې عزتي وکړه، دا په خبره باندې نه پوهېږي. وایي څه د خور ځان نه جوړه کړې ده راته. آفرین. ته وایه د حل لاره جنرال صاحب، تواب صاحب محترم، تواب صاحب ګوره ډېر اسانه ده، او بحث هم چې دی دغه کې علمي بحث کې تواب صاحب بخښنه غواړم. ګورې تواب صاحب، شیخ ورور، فدا جي صاحب دوی خو ډېر راځي که نه، راځئ چې دغه موضوعګانې ټولې دا هغه وخت و چې دا هغه ته خور وویلې، هغه وخت و چې دی ډېر زیات تر دباو لاندې سو. ده وویل چې بس زه بخښنه غواړم، زه مات یم که نه. دلته وروره ګله ښه ته دا بل چیش ته راجګی دی، تا بحث له ده سره دا بل وایي چې زه په عربي نه پوهېږم، د دې بل سنبۍ توهین ته وګوره، په عربي نه پوهېږم، داسې نه وایي چې زه په دین نه پوهېږم. قسم په خدای د هغه هره خبره د اسلام د ټکولو لپاره ده. یو سړی ګوره عبدالله وروره، یو سړی ګوره جنرال صاحب اجازت راکړه، دوه ورځې موږ هم ویل د پوهنتون ته تللي یو، نو هلته چې کله د جوهري صاحب سره مخامخ کېږي، مایک مه بندوئ، دا مایک چا بند که؟ خپله بند سره موږ نه ده بند کړی. جوهري صاحب ورته وایي ښه که ته دغه خبره کې فرض کړه، زه دغه څه وایم چې دا ته چې دی دلته راځي او دا لایفونه چې داسې ګرمۍ او دا چټۍ دې شروع کړي دي، دا چې دی د ګفټینګ دپاره شروع کړي دي، په سایکولوژیکل لحاظ باندې چې دی د دې په څهره کې چې دی یو تغییر راځي. ما ریکارډینګ کړی دی چې څنګه دا خبره اوري په روان باندې چې دی تاثیر کوي. ما ریکارډینګ خبرې لومړی کې پاتې شو. ګورې تواب صاحب ودرېږه ته فهیم وروره، خو وبهیه که زه خو چېرته تللی نه یم. ښه مایک دې خلاص که توابه، ډېر ضروري څه ویل لري. مهرباني فهیم زه لاړه هغه ولې لاړه؟ ختم کړه خپله لاړه. مهرباني خپله تللی شیخ خپله نه ده تللی، ولا که بیخي خپله تللی وي، هغې دغسې څوک نه کوي. دوستانو شیشه در سره ټکوئ، ولا که زه نه پوهېږم چې ته ولې دغه د مونږ اصولو باندې نه پوهېږې. خبره دا ده چې دا د اسلام پالو مبارزین څخه اصول دې مونږ نه پېژنو. یو خواهش مې دی د دې څخه چې صف مو منظم جمع کړئ، یو ځای شئ د الله تعالی په خاطر باندې. نه خوند نه کوي، کله یو راجي کې کله بل کاته کې. دلته خو زه قسم په خدای که د واټساپ هغه ته ناست یم چې دلته زه ګروپ کې ملګرو سره وغږېږم، یو سړی د غږېږي دلته وروره راځي. جنرال صاحب زه نه پوهېږم شیخ، خیر پر صورت زما هدف دا و، ما ویلې چې دا موضوعګانې د کوزي پښتونخوا په مظلومو پښتنو دا وګوره دغه فدا ده، قسم په خدای د 2 دقیقې دلته ټینګېدنه بیرته کته کېده، جګوه مې بیرته کته کېده. یاره والله تاسو دوامدارې د موضوعګانې چې شیخه اجازه راکړه چې دا خبره ته خدای نه قربان شم. لږ صبر وکړه. اوس ما هدف دا و، اوس اجازه ده وروره که نه؟ اواز دې راځي. ودرېږه فهیم وروره، مهرباني عبدالله خبرې کوي. فهیم وروره ښه وایه څه دې ویلې فدا؟ نه پوهېږم جنرال صاحب، زه چې مایک خلاص کړم 2 دقیقې مې چې په لایف کې وځي ډایرکټ اټومیټیکلي کته کېږم، شاید څه ستونزه وي. اوس نه کته کېږي، اوس نه کته کېږي. ما خیال که ښکته نه شوم بیا زه معلومات در کوم، زه کښېنم. مهرباني نه اوس نه کته کېږي، ځکه مخکې کته کېدې، اوس د امام شاک سو څنګه مخکې کته کېدې، اوس نه کته کېږي. ښه عبدالله وروره مهرباني وکړه. مهرباني د فدا محمد صاحب مهرباني وکړه. مهرباني تاسې خپلې خبرې ختمې کړئ، بیا زه غږېږم. مهرباني تاسو خبرې ختمې پروا نه کوي. مهرباني وروسته به بیا خبرې کوو. ما صرف د خبره کړې چې اسلامي مبارزین چې دی باید دا هر څه درک کړي. او جنرال محترمه تاسې ډېر ښه هغه لایف ختم شو، تاسې د لایف په سر کې ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله.
چې د بلوچستان جګړه د پاکستان په خلاف باندې ناروا بولي، د ټي ټي پی جګړه د پاکستان د سیاسونو په مخ کې بغاوت ګڼي. دلته به زه یو افغان راجه کم اون د ریکارډ د ویډیو ریکارډ کې جنرال صاحب ته پوښتنه ورنه وکړه هر افغان نه خلک د ریکارډ کې چې سبا په کمنټو کې څومره خلک وایي چې نه د بلوچستان جګړه د پاکستان د حکومت په خلاف باندې د حق جګړه ده او موږ یې سپورټ کوو چې په نوم افغاني. ولې دا کس پر لایف کې تا ته وایي زه دا ردومه هغه ریکارډ کړی دا چا ریکارډ بالکل شته جنرال صاحب محترمه بالکل شته جنرال صاحب. دا پښتنه که تاسو وکړئ ډیره خبره سي خلک دی ریکارډ کې سبا په کمنټو کې خلک سوایي سی او څوک اصلي افغان ځان ته وایي لیوانایا ولیوانایا مونږ مازغه نه لرو دا ککرۍ دي مونږ که مازغه درلودلی شته نظام کې به له دومره چلنجونو سره نه مخ کېدلو مونږ خپله پښه وهو. دغه د جمهوریت والا که د سړي زامن وای ولې به یې نظام سقوط کوه. د روسانو په وخت کې روسان مات شول ولې د جهاد امتیاز موږ نه بل چا واخیسته په خپلو کې هم سره راباندې کړل افغانستان هم ټوکر ټوکر که تباه و برباد هم که همیش د سرو زرو مواقع موږ ته په لاس راغلي دي موږ په خپله له لاسه ورکړي دي. پوه سولې موږ نه لرو ککرۍ نه لرو جذباتیان یو د فوز ویان زه ورته هم ثبوتونه لرم خولۍ چینګه نیولې ده دغومره غږ یې ونه که په دغه لایف کې باید د 400 غلمار ویلی وای کنه چې راوړه ثبوتونه راوړه هغه ته به اجازه ورکړې وه نوروز ته. ما خو یو اشاره ورکړله اشاره سیګنال مې ده ته ورکړه دی به وایي اوس دلته یو کس لیکي چې د موبین ما سره داسې یو ویډیو ده زه ورته هم درز ورکړه ده به ما ته ویلي و چې راوړه ثبوتونه. یو سړی چې دومره مینه له یو هیواد سره لري څنګه د ما او د تا طرفدار کېدلی سي چې دا بیخي سوچه افغانه مي دا چی شی دی او کوم افغان د پاکستانی بیرغ سره عکس اخیستی په افتخار فیسبوک ته ورکړی یو افغان د دا په ځان ثابته کړي چې د پاکستان له بیرغ سره عکس اخیستی او په سوشل میډیا کې دی په جار باندې اچوي. بله مهمه خبره جناب دوی په لاسو روپیو باندې په لاسو کلدارو باندې نو بیا په $100 افغان کېدای نسی. یو بل شي ته تاسو متوجه سئ جنرال صاحب محترمه دته په لایف کې یو څوک انډایرکټلی خالد دا ورته وایي چې په دې کتاب کې دا شی نسته دی ورته وایي په ما دې تهمت ولګاو ولې تا مکمل دا ورته وویل چې زه دا ثبوت لرم چې ته د پاکستان د ISI کس یې تا ته څه نه وایي تا نه سوال نه کوي. دا عجیبه ده پسې نه زه دې ته حیران یم زه دې ته حیران یم ما خو دا سړی نه چیړه خو زه چټي او بد عادت لرم چې مړم شم چې یو وارې مې چا سره ټکر راسي بیا یې نه پرېږدم یو وارې مې نن په لارو هم چې چا راته عکسونه ولېږل ما له وروره زه مخکې خبر وم وایي ته وګوره د تا د فیسبوک نه یې راخیستي دي ولې ته څنګه زما په څرمن کې ننوځې ته څنګه افغانان په خپلو کې سره اچوې د تا 2000 مشکلات دي په هغه خبره نه کوي. عزیزانو دوستانو اول خو د ما صفحې ته ټیک ټاک پرایویټ ته لاړ سئ هلته د ما یوټیوب چینل ده بیا مستقیما لاړ سئ ټویټر ته مې ټویټر مې هم د سره فالو کوئ یوټیوب مې هم د سره فالو کوئ املا مو نه ماتیږي او ټیک ټاک هم فالو کوئ لایف هم د سره شیر کوئ چې دا این جانب مو له سره کم سو بیا به خپل غلو خورئ خرکسانو چې 3-4 میاشتې کېږي په تاسو باندې یو حرامي د افغان په نامه باندې تیروي. جنرال صاحب خبره غواړم دا اوس په واتس اپ کې درلېږم جنرال صاحب خو زه خالي ایډیټ کم پرون یو کس ماته ټلیفون وکړ جنرال صاحب سدا د سټوډنټ په کیس باندې راغلی د لندن ته یو کې ته د سټوډنټ په کیس باندې بیا اوس دلته غواړي چې افغان په نوم باندې د اسناد واخلي دا ډیر غټ پوینټ دی جنرال صاحب محترمه دا موږ ان شاء الله درو اول ته یو شي ته د پام چې کله تا ورته ویلې چې ته دغه سي د ISI پلانکی نفر د پاکستان د خپله کامره بنده کړله چې ودرېږه دماغ که خلک ریکارډ هم وکړي نو زیاتره خلک به په دې داسې فکر وکړي چې دا بل چا د ده اکاونټ جوړ کړی یا د تصویر یې لګولی اوس ډېر اکاونټونه د په نوم جوړ سوي دي. نه زه 2-3 وارې راغلم د کامره بنده کړله ولې چې تا چا سره ټکر خوړلی دی موږ د ټکر خلک یو قسم خدای دې برېتو پورې دې ونه تړم لکه سپی د کاش نه کم که دې پرېږدم. جنرال صاحب یو بل سوال تانه کوم بل بیا پرموشن دپاره راځي ما سره هغه وکړي ما
تا یو ځل دې ما توهین کړی د نور دې زه نه پرېږدم جنرال صاحب زه اوس یو بل سوال تا نه کوم جنرال صاحب دغه خلک چې د عادت نن ګفټینګ وکړو 1,80,000 ګفټینګ تقریبا $2,000 $2,000 ګفټینګ ورته وکړو په دې کې $10 دا ودرېږه $10 نه 10 لکه کلدارې سالي دا د غلمار زوی به په وریځو کې وګټي جنرال صاحب آیا د دغو خلکو مسؤلیت نه جوړیږي چې دا $10 دغه د پکتیکا شهیدانو ته لیږلي وای نه ولې خپلې مور ته ښه بل حسیب ته وګوروئ زه ولسونه په خیرات نه مخته کوم سنبۍ 20 کاله د تا جمهوریت په خیراتونو باندې وچلېده له استرالیا نه نیولې د استرالیا له جزیرې نه تر عرب جزیرې پورې تا د پیسې په خیراتونو ښه د دغه سنبۍ تاسو پرموشن لیدلی دي چې اعلانات یې کوو چې ما بنسټ جوړ کړی ده چې ونه چلېده نو موږ څه وکړو بالکل جنرال صاحب بالکل همدې خپله بنسټ مازغم نسته که مازغم نسته لیونیان دغه شي ته دا ډېره نوې خبره ده تکرار یې کړه جنرال صاحب تکرار یې کړه د بنسټ جوړ کړه د بنسټ ته ډېر کوششونه وکړه ویډیوګانې یې وکړلې دی به یو وخت له دې خپل شهرته ګټه اخلي خو انشاءالله چې نر دې ژوندی نیسي اخیستی د خپله بنسټ جوړ کړه بنسټ ته پرموشن کوه پیسې ورته رانغللې څوک د تا وټو زماره وای سړي د زرک رفتار کوه قارغي خپلې له یاده وته اوس په لاره داسې داسې روان حال صاحب راځئ چې بل بحث کوو ولې بل بحث کوې ولې ودرېږه سلامونه د ټولو ته ورسېږي محترمه دغه نوم یې واخله چا خیریه بنسټ جوړاوه سنبۍ لږ وخت ما ته راکړئ مهرباني زما خبره نیمه کې پاتې شوه بیا مو هم نه ویلو غږ مو ودرېږه دا بل ته ما خوار کو فهیمه ته خواره ورځ موږ سره درځېږي پرېږده خالي شو شام در باندې سهار لمونځ کړم خدای په کور کې د غرمو باران وړاندې تا ووایي چې دا اوس سهار ده دلته سهار دی دا کوم کار چې تاسو کوئ زما هدف دا دلته سهار دی جنرال صاحب زه دا یو پیغام رسوم هغه دا دی چې راځئ موږ تاسو فقط یو دقیقه وخت راکړئ دا ډاکټر مستاني دلته راغی ډاکټر مستاني وروره چې موږ افغان ورور یې او موږ تا پیژنو په سوشل میډیا کې تا لیول 240 ته رسولی ده چېرته دې پیسې ضایع کړي دي څنګه دې پیسې ضایع کړي دا د تا خپل کار ده مستانه جلۍ ده هلک نه دی صبر وکړه په لایف کې شته دغه 2 زمري سې ورته وویستل دغه ګل خان ته ګوره ته دې موږ افغان ورور یې مستانه یې وروره ته دې موږ افغان ورور یې مستانه جلۍ ده مستان د کچې د نه پوهېږم ډاکټر مستان په نوم دلته یو کس شته نور نه پوهېږم جنکۍ د هلک دغه والله عالم خو دا مو په حیث یو افغان درته دغه عذر ده څه هیله کوم د دې په ځای چې دا پیسې ته دلته په ټیک ټاکو کې ضایع کوې وروره څه کې لګیا وي اجي اوس وخت راکړم ولې دې ورته دلته پکې راودانګل اجي هدف دا و ما ویل چې راځئ موږ تاسو د څو ورځې د کوزي پښتونخوا چې کوم وحشت او دهشت او ظلم روان دی بې ګناه خلک وژل شوي د هغوی په ملاتړ باندې هغه وکړو دا پروګرامونه په لاره واچو د بلوچانو د باجوړ ضرور نه ده ضرور نه موږ باندې حق لري چې چارو کې مداخله نه کوو نه شریفه خلکو باندې به نه لګېږي د مظلوم دفاع او د ظالم مخالفت جهاد دی بس کوی موږ یې نه کوو دغه جبار ته نوبت ورکړي عبدالجبار جنرال صاحب زه یو پوښتنه کوم یو خو دغه شیخ دا محمد صاحب دا یو شاعر دی دا در سره راپورته کړه غوښتنه یې کړې ده د ماشاءالله شینواري په نامه باندې دی ته وګوره څه کوو دلته خو مشاعره نه ده که نه نه خیر په غوښتنه زیان نشته ته ښکته شه ابه راجګ کو زیان نشته همدا داسې چا چې دا خبره وکړه همدا ښکته کړه زه ورته لاړم زه ښکته کېږم خو دلته خبرې کوم ما ته وخت راک دا ښکته کړه زه دغه یو خو دغه شیخ ځان دغه د شبي جمعې څوکیدار جوړ کړی هېڅ داخل ته څوک میلمه نه پرېږدي زما به دغه خواهش چې میک رابند نه کړي جنرال صاحب زه یو پوښتنه کوم حمزه په باره کې یو د کوزي پښتونخوا یو ځوان یو کوزي پښتونخوا یو ځوان چې وایي چې زه افغان یم بار وایي هغه ته د پاکستاني یعنې ستا پاکستاني لقب ورکول کېږي ستا د کړنو خلاف دی هغه او زم ستا د کړنو خلاف خیر زه خبره وکړم زم ستا د کړنو خلاف یم ته ماته د مرتد او د کافر لقب راکړې دا کومه لوبه ده
کله مې درته درکړي ورور تا ته چا مرتد ویلي دي؟ نو 20 کاله یې د کافر په نوم نه وژلم مرتد په نوم باندې نه لیونایه د غلام په نوم مې وژلې خو ختمه خبره یې دا په عملي ډول غلام او کافر دی عقیدوي ډول نه اوس دا څنګه ده ودرېږه دا څه شی ده رپورټ کېږي دغه شی لرې کوم دا څه شی ده اوس هم ستا د جنرال صاحب د خولۍ عکس د خولۍ عکس ته ښکاره کړه د سلا وال بیا لایف رپورټ کېږي ته هغه پسې دا د پتندي باندې پتندي غلي کله ده بیرغ پتندي باندې بیرغ یې په سر تړلی او ډېر خطرناک ستاره دی دا ستاره ګوره د یهودانو دی دا ستوری What is this? دا په افغان راته تیرې سبا به زه نه پوهېږم ما دغه شیخ زما میک ولې رابندوي څه ستونزه لري څه کې شیخ دلته ما نشي بندولی بیا مونږ ډېر عجبه وخت پاتې چې شیخ غونده کې سړي ته اوس ناست ودرېږه دا څه شی ده دا سک د سکانو پګړۍ یې وهلې ده دا وګور What is he reading? دا د بلوچ په نوم کوم کس راغلی کیمره مو خلاصه کړئ که نه خبرې وکړئ بیا مو ښکته کوم مهرباني آزاد بلوچ وروره زر کیمره خلاصه کړه ځکه دوی تاسې خبره وکړه سلام علیکم جنرال صاحب ټول افغان براتان ته زه دا سچویشن باندې زه کیمره خلاص کوم خطا ورور موږ آزاد پسند خلک یو زموږ څخه دا غوښتل مه کوه چې کیمره خلاص کړه موږ خبر کوو بس زنده باد جنرال صاحب تاسو بلوچ خبره وکړئ دا ستاسې فریضه دی زه صرف دا خبر کوم چې دا جنګ یوازې زموږ مسلح جدوجهد زموږ ازادي لپاره نه دی دا زموږ افغانستان بقا لپاره هم زموږ جنګ دی موږ همیشه دا تاریخ دی موږ قرباني ورکړې دی موږ افغانستان لپاره هم قرباني ورکړې دی هغه خبر داس دی چې آزاد بلوچستان د پر امن افغانستان ضامن دی ضمانت ورکو زموږ مونږ ته به بیا ګوادر ته لار راکوئ له خیر بالکل بلوچستان ستاسې ملک دی افغانستان زموږ ملک دی زموږ برادري دی د کله چې د پاکستان نو زموږ مابینځ کې کم بارډر کم شی نو زموږ هم راتلو ستاسو هم راتلی زموږ ستاسې هزارات سال څخه تعلقات دی روت ته بلوچ ته افغان سوی دا ستا فرض دی دا اسلامي امارات فرض دی زموږ بلوچان سره کومک وکړي دا اوس زموږ اپریشن ایروپ ان شاء الله دا څو ورځې کې موږ آغاز موږ شروع کوو ان شاء الله یو درې پارټس یو پارټس تیر سو یو میاشت مخکې چې د کم از کم تقریبا 300 ناپاک آرمي موږ مردار کی اوس دوم ایروپ اپریشن ان شاء الله شروع کیږي ان شاء الله دا افغانستان انتقام بم موږ ناپاک ریاست ساخو یاره شیخ دا دی ولې کاته که ښځه الله د عزتمن لره سرلوړی کامیاب اوسېږې کافي دا وروره نور څه غوري دي یاره عبدالله وروره ته څه ویلی سې والله جنرال صاحب محترمه غوري خو داسې دي چې بس کابه پټکۍ والی په لوګر کې به د ولایت معلوم وي ولسوالي به د معلومه وي تا ته څوک ولې هم ښکته که او ورور هم ولې ښکته که ډېرې ښې خبرې کولې هغه دریځ معلوم ده خو د تاسو دریځ نه معلومه ده هغه خو پاکستان مولایانې خلاف دی د هغه ته وایي ته جنګ وطني کې دا ورته وایي انټرنیټ به کمزوری موږ نه ده ښکته کړی موږ غواړو دغه شی ته مهرباني وکړه ته څه ویل غواړې ما خو مخکې پوښتنه وکړله جنرال ما خو عکسونه دروښوده نه ته زما افغان ورور یې چې څوک درته مرتد او ملحد وایي پرپدر د لا حول سي بد کوي زمونږ او مونږ چې وژلی هغه هم په دې وژلی چې د امریکانو څنګ کې روان وي په دې هم نه وژلی چې تاسو مسلمانان څنګه څنګ کې روان و په کم چوک کې امریکایي ولاړو ته یې ماته ویو ټول هم د افغانانو د افغان میندو هغه د تاسو څه ښځه صحیح ده ملاتړ یو لکه څنګه چې ستاسو څنګه دغه ایران او پاکستان ستاسو ملاتړ کو دغه شانتي دوی ملاتړ صحیح هغه خو اوس ختم دا عکسونه مې زده راښوده 400 غلمار پیدا ورور څنګه دا کس وس څوک ده 400 وال
زه هغه په باره کې نه غږېږم، خبره دلته زمونږ ده، خپلو افغانانو ده. ما مخکې یو خبره وکړه، دا زه تاسو سره زه منم. نه صحیح ده، زه ځان ته افغان یم، زه تاسو سره زه دا منم، ستاسو زه خبره کوم، تاسو سره زه دا منم. خبره کوه، صبر وکړه. تا ما ته وویلې چې هغه افغان ده، یو افغان چې اوس سرخم افغان ده، وروره ټوپک د ارمي ده، دریشي ده، کیسه ده، بیرغ له سره تړل سوی ده. واټ از ډوز دغه د شب جمعې څوکیدار ما نه پرېږدي خبرو ته، میک را بندوي دغه شیخ. مه کوه، خیر ده شیخ، خیر ده، مې بندوه، مایک مه پرې بندوه. ښه دلته خبره زمونږ ده، زه د ستاسو په وینا ستاسو سره زه دا منم، نړۍ ماته کړه. نړۍ نه، نړۍ هم خود ماته کړه. دا خو به خود خو میک مه را بندوئ، دا را سره منئ چې خپل افغانان هم نه دي مات کړي. دا خو منو چې نړۍ هم ماته کړې، دا خو به خود زه به ښکته شم، تاسو دلته غیبت کوئ، زه به ښکته شم. غیبت ناروا دی په اسلام کې، هغوی نشته، تاسو یې غیبت کوه. بس ښه وټکوه، بس ته کنځلمارې تا کنځا کړي. ودرېږه، اوس راسه دې ته ده سره یې ګاز کوه، اوس به د امریکایانو غیبت هم نه کوو. ده مولانا بیخي نه وي جنرال صاحب، بیخي نه وي. دغه ده نیک صالح جنرال صاحب امریکا ته سړی ولاړ شي مهاجر کېدای شي؟ نه، سمبۍ کېدای شي. دوی خو د امریکا مهاجرین دي، دا بعضې خلک، بعضې. محسن داوړې چې دا هغه هم افغان ده، اما د پاکستان د پارلمان غړی هم ده. عجیبه ده والله، زه دې ته حیران یم په خدای. سیاسي ګوند لري، د پاکستان د اساسي قانون تر حاکمیت لاندې مبارزه کوي، پارلمان ته کامیابیږي، ووټونه اخلي، وي افغان. واټ از ډیز؟ جنرال بیا وایي ته له دې خاورې، بیا څه وایي ته له دې خاورې، ته دا خاوره منم، خو په خاوره باندې ما غنم کرلی، هلته پکې ازغي راشنه سوي دي، نو ازغي به نه ریبم. ما پې جوار کرلی دي، هغه وروره وربشه راختلې، زه به یې نه ریبم. وروره خاوره خو زما ده، خو کښت څه یې پې نه ده سوی. دا کښت ته زه زهر ورکوم، دا تش په دې شعارو باندې نه ده وروره. پیچو ښه، نور څه غوري دي، کیسې څنګه دي؟ عبدالله وروره بېګا دې څه شي وخوړه؟ زمونږ خو اوس بېګا دی. لا دې قرآن دغه ده، اوس دا نه خرابه شي. فیصل وروره مهرباني. خو یو خپلوان م دی، هغې مېلمه کړی وم، هغلته ورغلی وم، نو ښه وه مېلمستیا وه. خو ټول هغه بېچارګان ځای پرېښي وو، او ما چې د ګوشکي اچولی و د نوروز او د رحمت الله نوروز صاحب او د حسام صاحب او تاسو چې راغله هغې وخت کې هم یعنې ټوله برنامه مې ولیدله، ځینې سکرین ریکارډینګ مې هم وکړ. جنرال صاحب ورغی لایف یې فاریو ته کو، جنرال صاحب چې ورغی لایف فاریو ته سو، اول 2000 کسان ناست وو، دی ورغی 14,000 ته خبره ورسېدله. او کاشکې جنرال صاحب چې دوی دومره همت وکړي، یوه ورځ د تا لایف ته د دوی راسي، همدا څه نومېږي؟ نه نور زه دوی نه اخله، نه دوی سره د ما بایکاټ ته هر څوک چې ورځي بحث سره کوي، اخلي واد یې اخلي. وروره زه لوده شو، دا سړی چې په 400 دیوال مار راجګي، هغوی په څه کې تکړه دي؟ ښه ټول د اسلام پالو مخالفین چې دي، یا د اسلامي حکومت مخالفین چې دي، یا د اسلامي نظام مخالفین چې دي، که د هر چتر لاندې اوسېږي، که دا د نیشنالیزم د چتر لاندې اوسېږي، که دا د بلې کمزوري عقیدې د چتر لاندې اوسېږي، دا ټول څه کوي؟ نقطې نیرنګي چې دی، ستاسې حکومت، ستاسې سیستم، لکه زمونږ اسلام پالو، د اسلام پالو حکومت، د اسلام پالو سیستم، د اسلام پالو نظام، نقطې نیرنګي باید دا اوسېږي چې دوی پرې بحث وکړي. که د بحث د دیو پر افرادو باندې وکړ، دوی حق لري چې ستاسې مشران وننګوي، لکه د اسلام پالو مشران وننګوي، توهین یې کړي، تحقیر کړي، چې هر نوم ورته اخلي ورته وخت دوی حق لري. خو که تا نه، زه هلته ورغلی یم، زه ورته یم 10 سکنډه زه خالي سلام اچوم. نه، آداب باید مراعات سي. اوس سړی زه سلام اچوم، ته ما سلام ته نه پرېږدې.
ته کوشش کې ته راځې له پلار سره د پنجه اچې وسړی ته خو یو لچک سړی ته خو دا اوس یو څو خبرې دې زده کړي دي یو څو لغات دې زده کړي دي بس خالص پرون چې د حکمتیار صاحب په اړه باندې چټیات شروع کړل چې ښه یې زړه یخ کړ مال راځه اوس به چې دی ولس یقي به چې دی په ډاکټر نجیب باندې هم خبرې وکړو او یو دفعه سړی چې دغه کې چې بس زه لاړلم درڅخه ما ورته دا نیم ساعت لګیا وې خبرې دې کولې هېڅ مشکل درته نه پېښېدل چې اوس مې درته چې راځه د نجیب په مظالمو باندې خبرې وکړو بس اوس چې تختې خو بس بیا مجبور کېناست تر یو وخته پورې نو کله چې دې د بحث کوي او که چېرته په اسلامي مشرانو باندې بحث کولو راوستلی ورته راځئ چې اوس په دې بل طرف باندې بحث وکړو د دې پر مظالمو باندې هم بحث وکړو د دې په کړنو باندې هم بحث وکړو د دې په هغې څه باندې چې دې وایي چې دې خدمت یې کړی دی په هغه خدمت باندې هم بحث وکړو چې کوم خدمت یې کړی دی چې ته ټانکونه یاد دي ټانکونه یو څه بل څه مګر دې ته د یوې خور د یوې افغانې خور حیا عزت چې په دغه اشغالونو کې لیلام شوی دی آیا دا غوره بهتره دي که دا ټانکونه او تیاري غوره بهتره دي جنرال صاحب دغه پورته نفر دا خو ما میوټ هم کو مجبور یم بلاکوم دی محسن اور دا پورته ملګری راغلی د سمند ورو لیکلی بلوش چې د سمند مهرباني مقصد سمندر صاحب کیمره دې بنده کړه کیمره دې خلاصه کړې ده کمره ما پې خلاصه وایه مایک دې خلاصه اخر به کور کې خانو داسې غوري د جنرال صاحب محترمه دا ویده ملت په خدا څه وخت راویښېږي جنرال صاحب دا ګانګس ملت ده دا چې ما ویښ نه که ولاکې ارستو ویښ کړي پوه شې ولاکې ویښ کړي جنرال صاحب هم کې ویښ تر څو به موږ دا د فوز ویندویان ورته ښیو چې دغه ده دغه ده دغه ده جنرال صاحب پوښتنه مې کول دغه منظور بمبار په هکله کومه ویډیو خپره کړه کوم افغانانو منظور پتلون کومه ویډیو خپره کړله ما تا ته یو ورته وویل چې د چا نوم اخلي توهین مه کوه بیا د منظور پښتون بالکل د ما په لایف کې مه کوه توهین د الله روی ته وګوره مې کوه مه کوه دا شی مه کوه شیخه دما خوښېږي بس خلاص نو خوله دې کنټرول که نه دی هغه کېږي اصلا بحث په هغه باندې نه ده د دوی خلاف چې سپای غاپین زه ملاتړ کوم هغه یو پښتون دی یو مشر دی یو ځوان دی زه څه کوم که غږېږي که نه غږېږي خو د ما خوښېږي طبیعتا د ما پوتین هم خوښېږي دې کې د چا څه کار ده منظور پښتون د ما د خوښې سړی دی د ما خوښېږي لمن قسم خدای دا از مې په زړه دردېدلی لکه په خپل ورور باندې یقینا همداسې ده هر سړی باید هر شی د سیاست هر چا ته توهین څوک ونه کړي برمل بره سر راته کښېنوي او منظور پښتون ته باد راد وایه جنرال صاحب محترم لکه مخکې مې یادونه وکړم که د یو اړخ ته ځینې خلک د تا په قدر به وروسته پوه سي په دا بل اړخ کې به هم ځینې خلک ستا په قدر باندې وروسته پوه سي بعضې خبرې دلته په میډیا کې د کولو نه وي بلکل موږ سینې ډکې دي له ډېرو شیانو نه نه یې وایو نه په موږ یې امن نه لورېږي په موږ باندې سوله نه لورېږي په موږ یې پرمختګ نه لورېږي وروره دا زه درته وایم دا زه دا فلحال افغانستان که هر څومره دلته مشکلات وي موږ باید تیر مقایسه کړو زه په خپل کور کې نسم اوسېدی په زرګونه افغانان نسو اوسېدلی کورونه وران سو بمبارو تشددو دوی وایي افغانستان موږ په خیراتونو نه عادت کوو د ظالم زو افغانستان خو دا د خیراتو وطن دا تاسو دا چغې نه وهلې امریکانو ته که د تاسو حمایت نه وي موږ سیلاب وړي د امریکانو دا میلیاردونه ډالر چېرته مصرفول دي تا د فوز تنخوا چا ورکوله د پولیسو چا ورکوله د افغانستان کوم عوایدو خو ټول مالیه مو په فساد لړلې وه دغه د موبایل ټاکس او پیسې چېرته تللې د ګمرکونو پیسې چېرته تللې په خپلو که مو تقسیمول که مو نه سره تقسیمول کوم شی تاسو موږ ته مثال وړاندې کوئ داسې افغانستان په خپل اقتصاد بسیا و خو د ارګ په 500 مترۍ کې د سوالګرو خیمې اوس الحمدلله نسته
د هر په یو کیلومترۍ کې په زرګونو پوډریان اوسېدل اوس نسته. د کورونا اکسیجن ماشینونه مو ټول پاکستان ته ویوړل، خرڅم کړه 80 ماشینونه. د کورونا کې مو د ډالرو په سر هغه 1.5 کیلو غنم چې تاسو جمهوریت په وخت کې تقسیمول، اچي شو 1.5 کیلو غنم، دا خیرات نه و. هغه د تاسو د والیانو بوجیګانې اوس موږ نه دي چې 15 والیانو به یو بوجۍ وړه نیولي وو، عکسونه او سلفیانې ورسره اخیستلې. کوم شی تاسو په خپله کړي دي؟ ته ماته راوښیه یوه فابریکه چې 1000 کسان پکې کار کوي. دا د ما وایي حاجي مهدي دا شاهین ورک د شاهین توسله چې شي مو کړي معدن مو راسپړلي دي، د افغانستان د تیلو استخراج مو کړی، اوبه مو مهار کړي دي، کوم ډیم مو جوړ کړی دا، برق مو خود کفا کړی، ګاز لرو، چې شي لرو، کوم کالتوس هم جوړ کړی ده. کلشینکوف خو پرېږده، تمانچه خو پرېږده، کالتوس دې جوړ کړی. ته دې کوم غیرت خبرې کوې؟ چې شي دې کړي دي؟ دا خو نه وایي چې د افغانستان بدبختي چا شروع کړله. کمونستان او خلقیانو پرچمیانو د کرملین غلامانو چې د افغانستان کوم سرنوشت کړی ده، دا زما تهدابونه دې ونړول. نن چې هر جرم کېږي ته مقصر بیا ته راځې هماغه خبیث ته اتل وایه یو دانه یې ما ته اخطار را کړی وای، جای دې راوښیه، مالوګر د غواګانو فارم ته راسې زه دا غویی در باندې اچوم که نه؟ د ما جای خو معلوم د دروازې خوله کې مې درته درولی ده چې پته دې ولګېږي. ته خدای د خان منظور ورته نوبت ورکړي. مهرباني وروره کوتاه پوښتنه مو وکړي، زه ورته کوم. کیمره خلاصه کړئ، کیمره خلاصه کړئ. جنرال صاحب کیمره خلاصه کړئ. او بخا په داسې ځای کې ډېر نه وخت یو انډیوال مې پازبیږي، ډېره بخښنه غواړه، خو آی ډي مې خپله ده، هېڅ توهین نه کوم. د جنرال صاحب ویسره ټول ملګري ځان ته ستړي ماشئ. اسې یو تپوس که بخښنه غواړه که ستاسو اجازه وي، خو ډېره داسې په شریعت کې دنه یې غواړه. دا دوا د جنرال صاحب نه زه همیشه اوره چې امو ته رابسینه دا یوه خاوره ده او کوزه پښتونخوا او په اټک باندې به زه خپل بیرغ لګوم. همیشه دا جذباتي خبرې د ده نه زه اورم، خو بیا حمزه چې د کوزې پښتونخوا نه یا موسنداوړ یا فرسیاب خټک یا منظور پښتین د بار رور د پاره ښه ژوند غواړي، بیا په دا یې نیوکه کو چې دا پاکستاني ده، شنختي کارت لري، پاسپورټ لري، دا یې نیوکې حق نه لري. صبر وکړه جواب ته مهرباني وروره. تم پاکستانی مثال یا کوز پښتونخوا پښتونې صحیح ده. زه په افغانستان کې محسن داوړ ما ته پاکستانی وایي. زه په افغانستان کې په دې جغرافیه کې د پلار قبر، د نیکه قبر، د غور نیکه جایداد هغه سپیس او هغه کې اوس هم جای لرم، ځکه لرم د زرګونو کالو مخکې. هغه چې ما ته پاکستانی وایي نو ما که ورته وویل څه خبره ده؟ صحیح ده، ما مخکې مې ورته ویل زه د اټک دعوا نه لرم، اټک مې خاوره ده، خو دلته دا فصل ګډوډ ده. دا فصل چې ګډوډ درته کوم دغسې خبیثان دي لکه داوړ، لکه افراساب خټک. دغه محسن داوړ چې امریکانو په افغانستان کې برید وکړ او 20 کاله تېر کړ، ده په هر کې غومبر وهه او ما ته اخطارونه راکوه. دا څنګه افغان ده؟ زه ولې منظور پسې باد نه وایم؟ ولې ګیلمن پسې نه وایم؟ ولې په تا پسې نه وایم؟ نه داسې تو جرنیل صاحب دا خبره دی. خبره ته واشه. ګوره زه په افغانستان کې د ما خپل ورور د تره زوی ما وژلی ده. ولې مې وژلی؟ چې هغه زما د ګټو خلاف، زما د دین او زما د هیواد په خلاف راجګ سوی. داوړ څنګه په افغانستان کې د مصالحانه جګړې خبره کوي، پاکستان کې انتخابات کوي او پارلمنت ته ځي؟ تاسو عجیبه خبرې کوئ. د ما حکومت، د ما نظام، د ما هر شی په دو لګوي. زما که دومره وویل چې دا خبیث جاسوس ده، دا د فوج سړی ده، دا خو مې حق ده وروره. ولې تا ته نه وایم؟ ته زما افغان یې، زما ورور یې. کوزه پښتونخوا دعوا نه لرم، خاوره مې ده، دعوا یې نه لرم، اسناد یې لرم. پوه شوې؟ ته زما ورور یې، زه د لالا یم، مشر ورور دی یم، ما ته به ډېر احترام کوې د زړه سره.
نه جرنیل صاحب ما په جرنیل صاحب نامه مې صاحب د ته سره واغسته د خپل اسم د جرنیل په مونږ کې نشته ستر جنرال به وایي جرنیل دې څه ویلې بیا خو نو خبره خرابه شوه که نه جرنیل جنرال وټ از ډیس بالکل جنرال صاحب محترم دغه یو مهدي په نوم یو هزاره ورو راغلی و چې ښکته کړو نه پوهېږم یو چې دا چې کوم دی ویلې یو چې دا جرنیل یې ویلې بیا د سمندر باندې باسم ګور کوم جنرال صاحب جرنیل او چې کوم دی دا دواړه الفاظ نور بندي په ټیک ټاک کې محمود وروره مهرباني مایک مو خلاص کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جنرال ډېر سلام کوم زه جنرال صاحب پاکستانی یم خو ستاسو کمره ګاډی چلوم نو ما وایي چې بیا لایو به بین و خیر ده مه کوه ما موټر چلیږم شپې ښه کمره ځکه مې آن نه کړه جنرال صاحب جنرال صاحب محترمه زه زما ډېر لوی ارمان و په زړه باندې چې ما وایي چې ستاسو سره خبرې وکړم او ډېر زیات د زړه نه الله په سر ګواه دی چې ډېر زیات مې د زړه نه خوښې دا په تاسو پسې هر څوک او د هر ځای او که د هر ملکي په تاسو پسې چې خبرې کوي تاسو چې د افغانستان دپاره کوم خدمت کوئ الله پاک هم ژوندي لره الله پاک هم خوشحاله ساته او الله پاک هم بچي تر خوشحاله ساته مهرباني زړګیه الله دې تا مې عزتمن لري سرلوړی اوسېږه ما خو درته ویلې چې پاکستانی که پاکستانی هم وي زما ورور ده محمد صاحب دغه بیچاره خیر دې راپورته کړه دا ماشاءالله شینواري پسې وګرځه راپورته یې کړه دا یې څوم میسج دی والله که ماته ښه کوی که زما غږ اوري ماشاءالله شینواري ریکویسټ وکړه چې فدا محمد دې راپورته کړي د جنرال صاحب راپورته کړي ما دلته ما د جنرال صاحب نه اجازه نه ده اخیستې که اجازه یې راکړله بیا ټول بلاک کوم غلط ما ته میسجونه مه کوئ زه موډریټور نه یم فدا محمد موډریټور نه ده دلته مونږ ولاک فدا محمد ته فدا محمد ته او فدا محمد ته یې وکړئ لاړ بس حاله فدا محمد ته یې زنګ ووهه نه زه دلته ګورم ملګري بعضې راجع کوم تا په اجازه جنرال صاحب د درې ملګري به راجع سیاست کې په تاریخ کې خبرې کوم زما د فیسبوک ویډیوګانې وګورئ ماشاءالله ولیکه کمنټ وکړه چې زه یم چې زه د راجع کوم ما غږ اورې کامنټ وکړه فدا محمد صاحب درته اوس ویل چې کامنټ وکړه هغه به دې راپورته کړي همدلته په لایف کې کامنټ وکړه ان باکس کې ماته میسجونه دا بل دې سره راجع کړی دا راجع کړه فیصل شهاب وروره مهرباني یو دلته ملګری بل ما هزاره راجع کو جنرال صاحب محترمه تاسې ډېر غټ مینوالم ده او شاید خبرې مو کې او موبایل پلاتفورمونو کې جنرال صاحب هزاره ازبک تاجک ټولو ته نوبت ورکو سیو ګل خان ته دې موږ تاسې خلک نوبت ورکوي نو د موږ افغان رور له لایف نه مه شړئ خیر ده که هر څوک راځي نوبت ته وخت ورکوي هغه زه پیژنم انشاءالله هېڅ بد الفاظ هم ونه کاروي که کوم نظر و هغه به مهدي وروره اپشن واچو هیله کوم فیصل وروره تاسې خبرې وکړئ بیا بل ملګری راخلو فیصل مهرباني شهاب وروره فدا محمد وروره د افغان ټایګر ته وخت ورکړئ زه واسطه جنرال هیڅ بیا تاسې وروسته راسلام قدرمن ته ټایګر وروره مهرباني فدا وروره ټول دوستان ته جنرال صاحب ته سلام نن دوستي مهرباني دا وروره زما وختلو چې یو ځل جنرال صاحب مبین که زه یاد یم بل ځل اخر ځل چې موږ سره خبرې کړې وې زه د لایف نه خپل ډراپ کړی وم ما ته یو خواهش کړی و ډېر وخت مخکې یو دوه میاشتې کېږي ما د حاسب په باره کې یو پوښتنه کړې وه زما چې څومره یادېږي افغان ټایګر زه یوه خبره ته وکړم جنرال صاحب ته خپل میسج واوره جنرال صاحب مخکې یو خبره وکړه افغان ټایګره چې ما خپل ملګري له دې نه منې کول چې ده ته ملحد مه وایاستئ ده ته بد ورد مه وایاستئ د ده پسې خبرې مه کوئ پرېږده زموږ افغان رور ده زه غواړم چې له دې سړي سره خبرې وکړم اوس دا سړی په دې پوه نه سو افغانیت ته ژمن نه سو او په تکرار اسلام غیر مستقیم او مستقیم ټارګټ کاوه
نو هغه څوک چې د سره په لایفونو کې کینی جنرال صاحب ویل زه تر خفه کېږم او نور زه لیغو نه لار جدا کوم خپل خلاصه کوي نو په دغه کله باندې وضاحت جنرال صاحب ورکو دا مقدرمن کوم همدغه خبره د فدا صاحب زمونږ جن ما وخت هم دا ویل ځکه چې دا یو سړی چې سمیدل نه لري هغه معلومدار یو ځل چې خاصیت معلوم شي هغه بیا تر اخره نه سمي نو همدغه و چې موضوع هم دا و چې دا څومره دلته وخت ورکړل شي دا مغومره د سفر زیاتېږي او په ګاډو واډو په روان یو نور نو بس خله چې مننه خبره معلوم شوه مننه نه درته کړی دی هغه بخښنه غواړو وروره قربان د شم انسان مونږ خپل فکر هغه نو مشرسته مونږ ته احترام لرو مونږ خپل فکر د دې په خاطر هغه هیڅ انسان کامل العقل نه ده نو مونږ به دا کوشش کېدای شي او ورځ دا د مونږ د افغانانو په درد خوري او زمونږ تر څنګ ودرېږي افغانستان ته کار وکړي او د دې کوم ناامیدۍ چې د کومه ویره به لري خو نه هغه د یو څو ګفټونو د یو څو زمریو د هغه دپاره راځي او زمري د خلک ورته ولي مشکل نشته د مونږ له ژبه خو نه ځي ما ته دې څوک نه ویلي زه زمریو ته ضرورت نه لرم زه ګفټونو ته ضرورت نه لرم هغه ګفټونه خپل کور ته ولېږئ خپلو بچیانو ته یې ولېږئ دغه ګفټ چې تاسو چاته کوئ دا که $10 وي $10 ما ته نه رسیږي وخت چې $10 ما ته نه رسیږي دا $80 یې تا ولې تاوان وسي ولې کور ته نه لېږي ولې خپله پې یو ژوند نه کوې ولې خپله پې ځان ته یو جوړ کالي نه اخلي یو جوړ بوټ نه اخلي یو چا سره ځواني نه کوې په یو چا ډوډۍ نه خورې دغه کارونه پې باندې وکړه دا څه معنا چې 80% 80% ګټه د ټیک ټاک ته رسیږي چینایانو ته ځي دغه د ولي الله ګیم و که نه ده کې تقریبا $10 ګفټینګ وسو په هغه کې $1.5 دی بیچاره ته لاړلې دا $1.5 دا د ټیک ټاک د ګفټینګ پیسې دا بله ورځ به وګورې بیا به خیرات ته ناست دي دا شیونه خپل لایف جوړ که زه په دغه ټیک ټاک کې په د فیسبوک کې په د ټویټر کې په د یوټیوب کې نړۍ ته وګورئ هغوی بزنس کوي بزنس خپل د بزنس پروموشن کوي خپل بزنس ته اعلانات کوي خپل بزنس په آنلاین شکل باندې خرڅوي او مونږ راسه ګفټینګ ته ناست یو ته دغه دومره وخت ته په دې ګفټینګ ته کې د یو څو مردارو روپیو ته ناست دغه ایپ نه سالمه استفاده وکړه یا وړوکی کار شروع کړه بزنس شروع کړه په همدغه ټیک ټاک کې خپل اعلانات ورته کوه راځه ادبي بحثونه هم کوه هر څه کوه دین مه پرېږده د هېواد مه د هېواد دښمني مه کوه ډېر څه ته کولی شي نړۍ وګوره ته ورسه هندوستان یوازې له رسنیو نه $ملیاردونه اخلي ولې ما تا نو څه اخیستله بس دې ته خوشحاله یو چې یو څو نفره کینو ګفټینګ زه افغان یمه مکتبونه ولې باندې حزب ده وسړیه مه کوه ما ته معلومې پرته نه غلمار تښتېدلی جنرال دې راغلی دغسې ناست ده وروره یخن څه وایي کالي وروره قصات څه وایي صاحب وایي ترتیب روان ده بیخ د شین سا یا ورته خو د مونږ په سپورټونو بیخ راوویسته والله ما په خپلو غواګانو سپورټ کوه تاسو به لیدلي یا ویډیو ورزش ته مې برابر کړه دوی ښه منډه وکړي چې زه مخکې یم او دوی راپسې ملګرو د جنرال صاحب د موبایل چارج ختمیږي ملګرو د جنرال صاحب د موبایل چارج ختمیږي او دی بیا په بل آی ډي باندې لایف راځي که نه جنرال صاحب بالکل د ما د هغه چارج ختمیږي زه له کنټرول تعلیمات موبایل چارج او تعلیمات موبایل چارج جنرال صاحب تاسو خبره بالکل صحیح دي ما خپل چې د پر ټیک ټاک کې ما خپل لیول څلور منده سلیخته فدا پویز ما خپل په باندې $3 لک مصرف کړی دي او خپل یو وخت کې کوله خو اسمه جنرال صاحب $3 لک دی په دغه موډر زو مصرف کړی دي و 2-3 لک اصل کې دا د خپل جبه مصرف کړي دا $4 لک جبه کاروبار
جنرال صاحب زه خپله تجار یم په امریکا کې او فدا مې ښه پېژني. یاره دا تجارت دی د تا سر وخوري نو دومره غټ تجار خو هم نه یې ته $4 لک په ګفټینګ ورکوې. ودرېږه زه یې تا فالوور وګورم. جنرال صاحب په اخري کې هم سوال ته کېناست ګیمونه یې کول لږ وډه کوه داسې بیا ګیمونه 2,60,000 فالوور دي عبدالله. د ما 15 لکونه باره دي. ما تر اوسه پورې یو نن مې یو سکریم ګفټ نوروز ته ورویست. هغه سکریم نه ده داسې ده چې مونږ اوله کې یو رقم ته په بل رقم سیستم باندې راغلي وو خو وروسته خبرې بیا هم پرېښوده بیا افغانانو ورونو شوده غړپ ته وګوره دا تجار ده دا تجار. جنرال صاحب یو دقیقه افغان صاحب دا ګفټونه چاته کول؟ ما داسې هر چاته دې کړي هېڅوک رانه پاتې نه سیاست و که سیاست و که ګیم و که ګیسټ کال کې مې څوک خوښ راغلو بس همداسې ساعت مې پکې تېرولو داسې دغه نه و سور ته وایي چې یا زه پکې عادت وم یا ځان مې پکې خراب اوس نه کوم نه اوس ځان مې پکې نه خراب کړی. د قرآن روی ته وګوره اول ما ته بیا نورو ته مه کوه دا څه کوئ $4 لک $15 لک د به ګفټینګ ورکړي او دا واقعیت دی د د هغه له لیول نه ښکاري دی. جنرال صاحب خدای فضل ده بیا هم داسې مې نه دی کړي چې مونږ افغانستان کې هم لاس نه رسېدلی دی. فدا ورور مونږ ښه پېژني هلته هم زموږ کړي هم دي ډېر هم کړي خو دا ګفټینګ بیا هم یو بد ده. دا په دې معنا نه چې ښه کوې چې بد کارونه مو سره کوه له بدو کارو بیخي ځان مو نیکه ښه کارونه نه اوس ما پرېښي دي اوس خو خپله پوهېږي ما پرېښي دي او یو کال شو یو نیم کال شو چې ما پرېښي دي او ما چې کله شروع کړې د هغې وخت کې 22 کلن وم جنرال صاحب نو عموما کم و لږ زره په ګرمه کې هم خلکو ته به دا د ټیک ټاک په مشر څومره ګران یې بس ظالمه دا د ټیک ټاک مشر ته ورکړی اوس به یې زوم وي. جنرال صاحب دغو خلکو ته ټیک ټاک تحفې ورولې تا ته تحفه درلېږلې ده ټیک ټاک تر اوسه پورې چې انعام یې درکړی دغه انعام هغه وډونه به یې ښکاره کړي نه دي دوی ته انعامونه ورکوي چې آفرین سه آفرین تکړه سه د موږ هغه ته نور پروموشن هم وکړي ټیک ټاک اوس خو بند کېږي په امریکا کې افیشیل اعلان شوی ده په رسمیت باندې نه کېږي ټرمپ نن اعلان وکړی باندې نه کوي چې دی هغه خدای خبر شي کوي. جنرال صاحب ټرمپ داسې دی چې ټرمپ نه چې کله پوښتنه وکړه چې دا ټیک ټاک تا ته خو ډېر فایده کړې ده په دې سور ته وایي د کمپاین کې نو ده وویل ما ریزلټ ته وکتل وایي ډېر زیاته فایده یې کړې ده خو وایي دا چې دی زه باید دقیق وګورم ځکه چې هر رقم ته شي وایي دا نشته سکیورټي هغه خپل کمپاین دپاره هر بد وایي هغه مخکې هم همداسې کول ډېرې خبرې وکړلې خو کولی نه شي. نه زه یو خبر د چین هغه م ویلي دي د ټیک ټاک مشر شیلا توبینګ هغه م ویلي دي چې شیلا توبینګ ویلي دي چې زه د ټیک ټاک د اپ د کنټرول مرکزیت چې په امریکا کې ده او تاسو کولی شئ چې وګورئ هېڅ رقم اسرار زه نه غواړم چې پټ کړم یا دا داسې کوم اپ نه ده څوک یې کولی هم نشي چې دا ثابته کړي. نو که چېرته دا کار وسي دا په نړۍ کې یو انقلاب راولي بیا به نو د فیسبوک خلاف او د یوټیوب خلاف د ټویټر خلاف چې ټول د امریکایانو په لاس کې دي بیا چینیان به په قراره کېنږدي او سخت قوي اقدام به د دې خلکو په خلاف واخلي چې دا بیا د امریکایانو په زیان وي او د موږ په ګټه به وي. خدای دې وکړي چې داسې سره وخوري زه فیسبوک نشم کارولی زه چې ورته وایي هغه بل فیسبوک والا سره انسټاګرام نسم کارولی وروره ګله تاسو ایکس استعمالولی شئ ایکس کارولی سم یوټیوب کارولی سم ایکس دی ایکس آزاده دی او ټیک ټاک کې هم زه ډېر وخت بند وم بیا د شیله تبینګ ته ورغلم ما سره د څه دښمني ده ته خو د موږ د عزرې بیا یې ویلې چې ښه مه پېژندلی یم. جنرال صاحب چې د دوی نه پوښتنه ده جنرال صاحب دا د معلوماتي دقیق دي ستو سره غږېدلی جنرال صاحب د عزرې ده و د عزرې ده دا ته ولې ویده کېږې نه فدا وروره غټ سړی والله جنرال صاحب ما خو ګران یې قسم دې خدای تعالی لپاره بې خوبي تېروو
موږ سره چاته شاوه درېږو بیا نه پرېږدو جنرال صاحب ګور ما شاته مه درېږه قرآن به یې وکړه. حاجي شاهین خفه ده حاجي شاهین خدای چې د ملګرو ټول حاجي شاهین لیکي حاجي شاهین راځي حاجي شاهین خفه ده ستا مرور ده ښه کېږي هغه تللی ده هغه ته عمرې ته والا داسې دعاګانې کش ورکړی په خدای هر زیارت ته چې ځي ما ته دعا کوي قسم دغه ده خفه نه د هغه مصروفه ده عبادات کې ده ډېر خلکو ریکویسټونه کړي دي خو راجي ګوای نه سم یو څو مېرمنو هم کړي دي خو بخښنه غواړو یا که داسې لایف اوسي مېرمنو جګې کسې دوی څه وایي خدای دې وکړي صفیک آی ډي نه یې زه راجي کوم جنرال صاحب ځکه مې له تاسې نه مخکې اجازه هم وغوښتله مکړه جنرال صاحب دوی خوا چې دغه کار ډېر ده کې پام دې ده خیر الله خان ونه 400 سوټ ماره زه به درسره ته د جنرال صاحب په لاسو ورغلې ولا که دې پرېږدي وروره کم که دوست خدای دې کامرې ونیسي ولی ماک دې خلاص کړه وروره یاره ته تېر سه هغه یاره تېرېږو جنرال صاحب تېر سه کته